اوس د قرآن کریم معنای لغوی او پدې کې اقوال او د قرآن عظیم الشان نمونه په قرآن کریم کې دغه موضوع د تفصیل سره وایي. قرآن کریم یو معجز کتاب دے، اعجاز القرآن عنوان را روان دے انشاء اللہ العزیز. لکه څنګه قرآن کریم یو معجز کتاب دے نو لفظ قرآن کے ہم اعجاز دے. لفظ قرآن ځکه عرب خپلو کلامونو ته جمله او کلام وی، اجمال او تفصیل او جمله او کلام، مرکب مفید او مرکب تام او مرکب کلامی وغیرہ وغیرہ تاسو ویلی دي. لیکن الله جل وعلا شانه خپل سپیشل کتاب په قرآن سره مسما کړ. یا عرب خپلو کلامونو ته دیوان وی، دیوان مجموعی کلام ته دیوان وی. اللہ تبارک و تعالی مجموعی کلام ته قرآن وی. عرب د دیوان سے برخی تا قصیده وی او د قرآن کریم سے برخی تا سورت وی. د قصیدی یوی برخی تا عرب بیت وی، بیت، او قرآن کریم د سورت برخی تا آیت وی. د بیت آخر حصے تا قافیه وی. د قرآن کریم د آیت آخری برخی تا فاصله وی. فاصله آیت آخری حصہ لک الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دیتا فاصله وی. نو پدی نومونو کې هم یو قسم اعجاز دے. لفظ د قرآنن کی اول اختلاف دا دے چې دا مشتقی دی او که غیر مشتقی دی. بل اختلاف دا دے چې دا محموز دی او که غیر محموز دی. یو جماعت د علماء کرامو پای کې امام شافعی رحمه الله هم را هغوی دا قول له اسم قرآن دا اسم علم غیر مشتق خاص بکلام الله. قرآن دا یو علمی نوم دی، علمی غیر مشتق د سنه جوړ نه دی، دا الله تعالی کلام پوری خاص دی، بل سبان اطلاق دا قرآن نشی کی دے او محموز نہ دے. لکا التورات الانجیل پشان دا یو علم دے. دویم قول دا ابو الحسن اشعری رحمه اللہ دے، اغوی دا مشتق دے. قرانا یقرنو قرنت الشیء بالشیء، کله چې یو شی د بل شي سره پیوستونو کې پیواله. قرآن کریم تم قرآن زکوي چې په دې کې سورتونه، آیتونه، حرفونه سره جمع کړي شوي دي. قرآن د قرن نه دی، پیوستون. نو قرآن کریم کې یو سورت د بل سورت سره، بل د بل دغه شان، یو آیات د بل آیات سره، بل آیات د بل، او دغه شان حروف، سورتونه، آیتونه، حروف یو بل سره پیوست کړي شوي دي. نو قرآن په معنا د پیوست. دوه خبرې شو، دوه قوله. دریم قول امام فراوی قرآن کریم دا مشتق دے دا قرائن نا، قرینہ قرائن. نو قرآن کریم ہم قرینہ دا دلیل لے
یو د بل سره په مشابهت القرآن یصدق بعضه بعضا قرآن کریم دا یو آیات د بل آیات یو صورت د بل صورت تصدیق کوي مضامین اصولیه دا سره مشابه دي نو دا قرآن د قرینه نه مشتق شو بنا په دغه دوو قولینو دا غیر محموز دی نونی اصلی دی ځکه قرینه او قرن مقارنت دواړو کې نون اصلی شو بل قول دا دی چې نه دا مصدر دی د قرأ یقرأ قرأتم و قرآنا دا مصدر لک رجحان غفران په وزن دا مصدر دی د قرأ یقرأ قرآن په معنا د مقروء سره لوستل شوی دا قبیله تسمیه المفعول بالمصدر د مفعول چې مقروء دی لوستل شوی نوم یې خودل په مصدر قرآنون باندې بل قول دا دی چې دا یو وصفی نوم دی په وزن د فعلانون مشتق دی د قرء قرء په معنا د جمعوالي سره راځي جمع قرأت الماء في الحوض عرب وی قرأت الماء في الحوض فمانا دا جمعوالی قرأت الماء في الحوض ما ابورا جمع کرده في الحوض فتالاب او ڈن کی قرآن کریم کی مانا دا جمعیت شتا دی دا سورتونو دا آیتونو دا مضامینو مختلف یو بل سره جمعیت شتا بل قول دا دے امام راغب رحمہ اللہ وی قرآن کریم تا قرآن زکوی پدے کے دا ہر اگا شے چرا جمع کرشی لغوی لحاظ سرا اغیتا قرآن مقارنت نشو پیوستون و جمع والے قرآن کریم تم قرآن زکوی لکونہی جامع ثمرات الکتب دا دا تمامو کتابونو تورات انجیل زبور او صحیفو در جامع کتاب دے دا غی طولو مضامینو باندی دا مشتمل او جامع کتاب دے تمام علوم لرا جامع دے جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه افهام الرجال بل قول دا دے قرآن دا لفظ مشتق دے ما قرأت الناقة سلاقت فمانا دا رمی سر رزی نو قاری دا قرآن دا خلین آغا الفاظ یو قسم آغا اظہاری کئی تفصیل دا پار الاتقان فی علوم القرآن البرهان فی علوم القرآن مناهل العرفان فی علوم القرآن دا کتابون تاسو قتل شده دا دا قرآن کریم معنی لغوی و معنی اصطلاحی بیان روز رازی خدا آغا معنی لغوی او دا معنی اصطلاحی پا مابین کی دا قرآن کریم نور و نمون ذکر اسامی القرآن دا قرآن کریم نمونا دا قرآن کریم نمونا چا سلور ذکر کری دی جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ 55 نمونا پا الاتقان کی ذکر کری دی او اصب تتبو تالاش دلتا مون اتا اویا نمونا دا قرآن کریم پا قرآن کے ذکر کو اتا اویا با حوالا او پا دی طولو کے قرآن کریم دا عالمی نم دی او نور دا تمام نمونا چی دی وصفی دی
وصفی او تفسیری. پدې مستقل کتابونه لیکل شوي د قران کریم په نومونو. یو کتاب دی الهدی والبیان فی اسامی القرآن. خدا قاعده یاد لره، کثرت د اسماء د صفاتو دو قاعده په دو دا سره. کثرت د اسماء دا دلالت وی په شرافت د مسما، یا په بل عبارت سره کثرت د صفاتو دا دلالت وی په شرافت د موصوف. په دې باندې پوي کثرت د چا اسماء دلالت وی په شرافت د مسما، یا کثرت د صفاتو دا دلالت وی په شرافت د موصوف باندې. مقصد دا د چا چې نمونه زیات وی، د چا نمونه چې سوي زیات وی، نو دلالت کوي په شرافت باندې. یو ماشوم شو، مور او پلار په نوم کې خو د بادام ګل، انار ګل، تور ګل، شړشم ګل، چینار ګل، یو نوم په کې خو د نومونو کې. دا د دې جوګه شو چې قرآن کریم می اولوست، قاری د قرآن شو. نو مخکې یو نوم وکړه بادام ګل، اوس چې قاری د قرآن شو نو بل نوم اکثر ځنې خلک ورته قاری صاحب وایي، اوس یو عالمي نوم دی. او دا نور نومونه چې رالل فرض که قاری صاحب، نو دا یو وصفي نوم دی. قاری ورته ځکه وایي چې دی لوستونکی د قرآن کریم دی. او چې بیا دا قرآن کریم په یادوم یاد کی، حفظ یې وکي، نو خلک ورته څه وایي؟ حافظ صاحب. نو دریم نوم راغی که رانغی، نو دام وصفي نوم دی، ځکه حافظ صاحب وایي چې دا د قرآن کریم حافظ دی. نومونه شماره درې شولې. او چې بیا تجوید هم پکې وکي، او خا تجوید کی خو ور وړاندې شي. القاری المقری ورته ویلی شي کنه، مقری قاری، مجود قاری، بل نوم راغی څلورم. او چې علم مزده کی، علوم متداوله، هغه علوم زده کی، نو خلک ورته څه وایي؟ چې د سربندي وغیره وشي وایي اوس مولوي صاحب شو، خلک ورته مولوي صاحب وایي، بل نوم هم پرې راغی. او چې بیا په دې علم کې سو کی تخصصو کی او مهارت حاصل کی په یو فن کې، نغه فن ته خلک نسبت کوي، یا مطلقاً یا مقیدن نسبت دا شیخ ورته کوي. وی دا شیخ التفسیر دی، دا شیخ القرآن دی، دا شیخ الحدیث دی، دا شیخ النحو دی، دا شیخ الادب دی. او یا مطلق ورته شیخ صاحب، ځکه مهارت شیخ یو معنا دا دی الماهر فی فن من الفنون، دا د شیخ معنا ده. ها، ماهر فی فن من الفنون، مهارت حاصل، تخصص. او چې بیا یو فن کې پکې پورا دکتوراو کې خلک ورته دکتور صاحب هم وایي، بل نوم یې راغی. او چې حج د بیت الله شریفو کې نعام خلک ورته څه وایي؟ حاجي صاحب هم ورته وایي. څه وایي؟ حاجي صاحب. دا شرعاً دا ټول جایز دي، کوم ممانعات نشته. ها، گنج مولا یا کونړ مولا وای چا چې حج وکړه ته حاجي صاحب ویل بدعت دي. ولې نبی علیہ السلام حج کړي، صحابه کرام حجونه کړي دي، چا ورته حاجي صاحب نه ویل. قامقله خبرې دي. په مقام د عظمت کې د چا تعریف کې هغه اوچت صفت ذکر کول شي. اوس ابو بکر صدیق رضی الله عنه نه یوازې دا حج بلکې رومبنه حج د په امارت باندې شوی، نو صحابیت شان لوړ د حاجی صاحب. زرهاو حاجیان، کروڑهاو دا د دنیا ټول حاجیان یو ځای کې د صحابي او عمل ته نشي رسیدي، نو صحابیت مرتبه لوړه ده.
او بل په اطلاق په الحاجت روایت او احادیث کې راغلي دي کړه. نو ګوره خبره مې دې پورې کوله چې څومره سړی مغه سړی دی مغه بادام ګل دی خو حافظ صاحب او قاری صاحب او مجوید او بیا مولوی صاحب او شیخ صاحب دغه شان حاجی صاحب نور نمونه دکتورا او پلان دا نور سړی ما صدقون علیه خارج یا مکه سړی دی نمونه زیات هر یو نوم دلالت په جدا منقبت باندې کوي فضیلت باندې کتا خیال کړی وي د ادب او کتابونو کې د تورا چې د استعمال د دې سب بالا نمونه دي ډېر زیات نمونه دي او خانو اسونو څومره نمونه دي نو گویا کې کثرت د اسماء دلالت دی په شرافت د مسما او دغه شان کثرت د صفاتو دا دلالت دی په شرافت د چا باندې موصوف باندې. نو د قران کریم نمونه هم زیات دي. یو نوم چې د کتابون دا 23 ځله په قران کې راغلی دی. مې د مبین دا 8 ځله په قران کې راغلی دی. دواړو د پر حواله یو ده سورته زخرف آیت کریمه 2 حامیم والکتاب المبین. دریم نوم د قران کریم دی قرآن نوم په قرآن کې 58 ځله ذکر دی. سلورم نومي کریم دی یو ځل. دی دواړو د پاره به یو حواله د سورۃ واقعه او اویایم لقرآن کریم. پنځم نوم چې دی کلام دی کلام الله. سلور ځله دراغله دی. سورۃ توبہ شپږم نمبر آیات کې راځي حتا یسمع کلام الله حتا یسمع کلام الله. شپږم نوم د قران نور دی 12 ځله وانزلنا الیکم نورا مبینا. سورۃ النساء سلور اویایم نمبر آیت. اوم نوم د قران چې دی هدن دی 2 ځله. اتم نوم چې دی رحمت دی 21 ځله. هدن و رحمت للمؤمنین. سورۃ یونس 50. نهم نوم د قران فرقانون دی جدائی راوسون کې د حق او د باطل. 3 ځله ذکر دی. سورۃ فرقان بنی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. لسم نوم دی شفاء 3 ځله. سورۃ الاسراء 2 آیات وننزل من القرآن ما هو شفاء. یو لسم نومی دے موعظه دے وعظ چې زړه نرمون کې کتاب دے. زلا قد جاءتكم موعظة من ربكم. سورۃ یونس 50. دولسم نوم چې دے شفاء لما فی الصدور مقید یو ځل هم دغه آیات دی. سورۃ یونس 50 وشفاء لما فی الصدور قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فی الصدور. سورۃ یونس 50 شفاء لما فی الصدور دا یو ځل ذکر دی. وشفاء لما فی الصدور سورۃ یونس 50. دیار لسم نوم چې دی ذکر دی 9 ځله. وهذا ذکر مبارک انزلناه. سورۃ الانبیاء 50. سور لسم نوم دو قرآن مبارک دی. سور لز مبارک ولز ځله.
हमदगा आयात दे वहाजा जिक्रुन मुबारकुन अंजलनाहु सूरतुल अंबिया 50 15 नुम दो कुरान चे दे अलीयुन दे लड़ किताब उचत किताब वइन्नहु फी यौजल वइन्नहु फी उम्मिल किताब लदैना लअलियुन हकीम सूरत ज़ुखरुफ सलोरम शपाड़सम नुम चे दे हिकमतुन दे 15 अज़ला हिकमतुन बालिगतुन सूरतुल कमर 15 कसम नुम दे कुरान करीम हकीमुन दे सलोर ज़ला तिल्का आयातुल किताबिल हकीम सूरत यूनुस लुम्बाने आयत अतल्लसम नुम मुहाइमिन दे यौजल सूरत माइदा अतसलवे तमारे व मुहाइमिनन अलैहि सूरह माइदा तसल नुन लसम नुम दे हबल रसई द अल्लाह रसई दाम यौजल वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ सूरत आले इमरान यौसलोद्री शलम नुमिद सिरात मुस्तकीम नून लज्जला वअन्न हाज़ा सिराती मुस्तकीमा सूरतुल अनआम यौसलोद्री 50 यविष्टम नुम चे दे कय्यम दे यौजल सूरत काब 2 नंबर कय्यमन लियुनज़िरा द्वेष्टम नुम चे दे कौल दे नहज़ला दृष्टम नुम चे दे फसलुन दे यौजल सूरत तारिक दे लसम द्वार दो पर हवाला इन्नहु लक़ौलुन फसलुन इन्नहु लक़ौलुन फसलुन सलिरिष्टम नुमी चे दे नबाउन अज़ीमुन नबाउन अज़ीमुन द्वज़ला अम्मा यतसालून अनिन नबाइल अज़ीम सूरत नबा 2 नंबर आया 15 नुम चे दे अहसनल हदीस दे यौजल शपगिष्टम नुम चे दे मसानिया दे द्वज़ला वइष्टम नुम चे दे मुतशाबे दे यौजल द्रेवाड़ो द पर हवाला सूरत ज़ुमर 3 नंबर आयत अल्लाह नज़्ज़ल अहसनल हदीस किताबन मुतशाबिहन मसानिया मसानिया माना बेबेलो सल्लर अतिष्टम नुम चे दे तंजील ले स्वर लज़्ज़ला व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन सूरत शुआरा यौसलो 92 नाहिष्टम नुम चे दे रूह दे 15 वकज़ालिक औहैना इलैका रूहन मिन अम्रिना सूरत शूरा 250 देष्टम नुम द कुरान अल वह्युन अल वह्य द्वज़ला रूह 15 कुल इन्नमा उन्ज़िरुकुम बिल वह्यि सूरतुल अंबिया 15 यौ देष्टम नुम चे दे अरबी दी वस्वी नुम यौ लज़्ज़ला इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्या सूरत यूसुफ 2 देष्टम नुम चे दे बसवाइर दे रोखाना ला 15 हाज़ा बसवाइरु मिर रब्बिकुम सूरत आराफ 203 देष्टम नुम द कुरान बयान दे यौजल
हाजा बयान लिन्नास सूरत आल इमरान यौ सलवत दिश सलोर देशम नुम चे दे अल इलम दे स्वर लज्जला जाअक मिन अल इल्मी सूरत बकरा यौ सलो पिंज सलवे पिंज देशम नुम चे दे अल हक दे दृश पेत जला इन्ना हाजा लहुवल क़ससुल हक़ सूरत आल इमरान द्वश पेत शपक देशतम नुम चे दे हादी दे अल्लाह रहूदुन के इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम सूरतुल इसरा नहम इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी सूरतुल इसरा नहम वो देशम नुम चे दे अजब दे यौजल इन्ना समेना क़ुरआनन अजबा सूरतुल जिन लुम्बने आयत अत देशम नुम चे दे तज़किरा दे वज़ला व इन्नहु लतज़किरतुन लिलमुत्तक़ीन सूरतुल हाका अतसलवेख सूरह हाका अतसलवेख नहा देशम नुम चे दे अल उर्वतुल वस्का कला का रसे मजबूता कड़ाई यौजल फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वस्का दा अल उर्वतुल वस्का दो जले दे सूरतुल बकरा 255 सलवेतुम नुम चे दे अस्सिद्क़ दे द्रेजला वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ सूरतुज़ ज़ुमर द्रिदिश यौ सलवेतम नुम चे दे अल अदल ले सलूर जला वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़म व अदला सूरतुल अनआम यौ सलो पिंजलस दो सलवेतम नुम चे दे मुनादी दी यौजल रब्बना इन्नना समेना मुनादियन युनादी लिल ईमान सूरह आल इमरान यौ सलो द्रे नवी मुनादी यौजल इन्ना समेना मुनादियन युनादी रब्बना इन्नना समेना मुनादियन युनादी लिल ईमान सूरत आल इमरान यौ सलो द्रे नवी द्रे सलवेतम नुम दो कुरान अल अमर दे अमर सलूर जला ज़ालिका अम्रुल्लाहि अंज़लहु इलैकुम सूरतुत तलाक 3 नंबर आयत सलूर सलवेतम नुम चे दे बुशरा दे 3 जला वहुदम व बुशरा लिल मुमिनीन सूरत बकरा 90 नंबर आयत सलवेतम नुम चे दे मजीद दे यौजल बल हुवा कुरआन मजीद सूरतुल बुरूज 20 नंबर आयत शपक सलवेतम नुम चे दे जबूर दे माना लुगवी यौजल वलक़द कतबना फिज़ ज़बूरि मिन बाद ज़िक्र सूरतुल अंबिया यौसलो 5 व सलवेतम नुम चे दे बशीर दे यौज अत सलवेतम नजीर दे सूरत फुस्सिलत 3 नंबर आयत कुरआनन अरबियन लिक़ौमिन यअलमून बशीरन व नज़ीरा नह सलवेतम नुम चे दे अजीज दे व इन्नहु लकिताबुन अजीज सूरत फुस्सिलत यौ सलवे 50 नुम चे दे बलाग दे 2 जला सूरत इब्राहिम 250 के राजी हाजा बलागुन लिन्नास यौ 50 नुम चे दे खसस दे द्रे जला
नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस। सूरत यूसुफ 3 नंबर आयत। 52 नूम چې دې صحف دې 2 ځله 53 نوم چې دې مکرم دې 2 ځله 54 نوم چې دې مرفوع دې 1 ځل 55 نوم چې دې مطهر دې 1 ځل دې سلور واړو د پارا حواله سورت عبس وتولى 14 سورلسم شپږ 50 نوم چې دې ذکرا دې 14 ځله ان هو الا ذکرى للعالمین سورۃ الانعام 9 و 50 نوم چې دې ایمان دې اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان سورہ آل عمران 193 اته 50 نوم چې آیات مبینات وزلا بل هو آیات بینات سورۃ عنکبوت 9 سلویخ 50 نوم چې حکم دی 3 ځله وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا سورة الرعد 10 شپیتم نوم چې دې سبیل الله دی 4 ځله فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ سورة الانعام 153 یو شپیتم چې دې کلمتون دی مفرد سره 2 ځله وتمت کلمت ربک سورۃ الانعام 115 2 شپیتم نوم چې کلمات الله جمع سره 6 ځله لا مبدل لکلماته سورۃ الانعام 115 شپیتم نوم چې الحدیث وزل اطلاق راغله ان لم يؤمنوا بهذا الحديث سورۃ کہف 6 سلور شپیتم نوم چې فضل الله دی 14 ځله قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا سورۃ یونس 58 15 شپیتم نوم چې برهان دی قد جاءکم برهان 1 ځل سورۃ النساء 1 شپږ شپیتم نوم چې بینۃ دی فقد جاءکم بینۃ من ربکم سورۃ الانعام 150 وش بیتم نوم چې مفصل لے 1 ځل انزل الیکم الکتاب مفصلا سورۃ انعام 114 اتش بیتم نوم چې نعمت الله 6 ځله فاصبحتم بنعمته اخوانا سورہ آل عمران 1 9 شپیتم نوم چې کوثر دی 1 ځل انا اعطیناک الکوثر سورۃ کوثر لوم باندې آیات او یایم نوم چې میزان دی الله 1 ځل الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان یو او یایم نوم چې الحجة بالغه 1 ځل قل فلله الحجة البالغه سورۃ انعام 9 سلویختم دعا ویایم نوم چې تبیان دی ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء
یوزل. سورۃ النحل نها اتیایم. درې اویایم نوم چې دی النجوم جمع سرا یوزل. فلا اقسم بمواقع النجوم سورۃ واقعہ 50. سلور اویایم نوم چې دی نجم دی مفرد النجم یوزل. والنجم اذا هوا سورۃ النجم لومبنه آیات. 15 اویایم نوم چې دی مصدق دی موافق رښتینی کون کې لزله. وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم سورۃ بقرہ 1. شپږ اویایم نوم چې دی عظیم دی 3 ولقد آتیناک 7 من المثانی والقرآن العظیم سورۃ حجر 8 نمبر آیات. اویایم نوم چې دی منزل لی یوزل. یعلمون انه منزل من ربک بالحق سورۃ الانعام 114. اویایم نوم شاهدون دی یوزل. افمن کان علی بین من ربه وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ سورۃ ہود 13 نمبر آیت کریمہ. داغ دو قرآن کریم نمون متعلق ذکر و بیان. معنی لغوی دو قرآن او پائی کی اقوال او نمونه د قران کریم. بلا خبره چې دا تعریف د قران کریم یا معنی اصطلاحی شیخ شاہ منصور بابا جی رحمه الله د قران کریم تعریف عموما دغه آیات ذکر کو. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته وتذکر اولو الالباب د سورہ صاد 9 نمبر آیات کریمہ. گورا دی آیت کی مختصر تشریح کو خو دا یو قاعده د تخیم د قرآن کریم تعریف همغه پرون چې بیان کړو. آفتاب آمد دلیل آفتاب نور په خپل نورواله باندې دلیل له ورځ په خپل ورځواله باندې دلیل له دلیل ته خارجی او نور دلایل ته کم اړتیا او ضرورت نه لري. د قرآن کریم دا چې کم نمونه مونږ ویلې یا د دینه بغیر د قرآن کریم چې کم ترغیب راځي عظمت راځي صدق او صداقت راځي دا ټول آیاتونه د قرآن تعریف کې دي شي. لکه ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. اوس دا تعریف د موضوع تعریف د قرآن ګرځول شي او قاعده په شکل تاتم. البته صرف په دې آیت کې موږ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته وليتذکر اولو الالباب. دې آیات لک خیال وکړئ. کتابون عام مفسرین حضرات فرمائی چې دا کتابون چې دی دا د خبر دی د پاره د مبتدای محذوفی. هاذا کتابون هاذا کتابون دا یو عظیم شان کتاب دی. هاذا علماء کرام فرمائی هاذا کتاب هم دغه کتاب دی. هاذا سره اشاره ده چې ګوره تورات انجیل زبور او نور صحیفه هغه مخشل ختم نظامونه. هاذا کتاب دا عظیم شان کتاب دی د عامو کتابونو جدا دی. پرون مونږ ویلو فاشو گویم آنچه در دل مزمر است این کتابی نیست چیزی دیگر است تو بجان شود جانی تو دیگر شود جانی تو دیگر جهان دیگر شود.
هغه خبره د ته پډاګه کوم چې زما زړه کې پټه خبره ده ان کتابی نس دا قرآن کریم عامو کتابونو په شان نه دی کی چیزی دیگر است دا بل شی دی تو بجان شود جانی تو دیگر شود جانی تو دیگر جهان دیگر شود چې کله په دې عملو کې ستا جان بدل شي او جان دې بدل شي نو جهان دې بدل شي. اوس کتابون کې تنوین د پاره د تعظیم دی دا لکه تعریف دو کتابون کې تنوین د پاره د څه دی تعظیم سمانا کتابون عظیم شانه دا کتاب دې لوی شان والا کتاب دی ګورا دا عظیم شان کتاب دی دا یو مدعا شو د هر مدعا د پاره ست ضرورت وی دلایل ہوتا چې دا کتاب دی عظیم شان کتاب دی نو آیا اوس عظمت شان باندې څه دلایل دي چې دا کتاب عظیم شان دی دلایل څه دي تاسو ما مخکې ویلو آفتاب آمد دلیل آفتاب ګورا یو دلیل د عظمت ادا دی یو دلیل عظمت دا دی الله پاک فرمای زکا عظیم شان کتاب دی انزلناو چې مونږ را لېږلې دی یو هو انزلنا څه صيغه ده متکلم دا د تعظیم د پر دلیل بل الله تعالی ځان ته نسبت کو انزلناه چې مونږ را لېږلې دی انزله بعلمه لګون کې ذات مالک الملک بادشاہانو بادشاہ ذات دینو زکد عظیم شان کتاب دے چرالی گن کے عظیم شان ذات والا دے چھ اللہ جل وعلا شانہ وعز اسمہ دے دویم دلیل دا دے دا یو دلیل شو دویم دلیل عظمت اس دے دویم دلیل عظمت دا دے چھ الیکا دا کتاب عظیم شان زکا عظیم شان کتاب دا قرآن چې تا ته مدر را لېږلې دی تا ته در لېږلې دی نو نبی علیه الصلاة والسلام شان ډېر لوړ دی نو دا دویم دلیل شو اول دلیل شو انزلناه کلام الملوک ملوک الکلام دویم دا چې نبی علیہ السلام ته نسبت شو قانون دا دی دا عظیم نا عظیم تا عظیم وی عظیم نا عظیم تا عظیم وی اللہ عظیم ذات دے پیغمبر علیہ السلام عظیم پیغمبر دے نو چې کم تحفہ ڈالائی چې اللہ تبارک و تعالی چې رب العظیم ذات دے عظیم پیغمبر ترا لے گلے نو داغا تحفہ ڈالائی بم عظیم وی چې هغه قرآن کریم دے پرسے کے متل وی شاہان بشاہان می دہند باچاہان باچاہان ہوتا ورکول کئی نو باچاہان چی یو باچا چی باچا تا سو تحفہ ڈالی لگی نو دا تحفہ مم شاہی تحفہ وی لوی عظیم الشان وی یو عام وگڑو تیو ڈالی دی چی یو بلتا تحفہ ڈالی کئی او یو دا باچاہانو ڈالی دی دا باچاہانو ڈالی بم باچاہی ڈالی وی نو اللہ رب العظیم ذات دے پیغمبر علیہ السلام عظیم الشان پیغمبر دے نو دا کم تحفہ چی دا اللہ تبارک و تعالی دا خوان را لے گلے شو نبی علیہ السلام تا دا بم عظیم الشان اگا تحفہ اڈالی دا باچا تا چی تحفہ ورکی نو سوی دام دا عظیم الشان تحفہ اڈالی اس کا دا بادشاہ تحفہ اگر چډیر قیمتي تحفہ وی یو عام دهقان او بزګر ته ورکی نو هغه سره هو څه قدر وی قدر زرگر شناس وقدر جوهر جوهری یو بادشاہ خادم دهقان سره بزګر ټاپ سره سب بادشاہ ته خوشاله شو نو باچا را لګېدلو د خپل خادم یا د نوکر نه خوشاله شو سکم خدمت یې کړو کم کار نو بس خپل اسی ولا ور کړو خادم یې سنمو انوری نومیو او خيارو اگر چې ساده سړیو د انوری خادم هغه هو شاهي اسوا د باچا اسوا
هغه قیمتي خوراکونه او اعلی او بهترین ځایونه سارن او ساتنه په ښه طریقه سره کېدو. انوري باچا راولګېده، انوري ته د آس ورکړه. انوري خو ساده غریب سړی کور کې یو داسې ورځ نو د آس یې ودرو، خوراکه څه ورسره نو چېرته یو بوساړي نه څښا بوس یې راوړل او د آس ته یې واچول. آس چې دا حالت ولیده څه د شپې هغه هم جوړ نو څه دا څښا بوس یې وخوړل نو بس سار چې انوري پاسې د ګوري چې آس چې کم دی خپې غځولي دي مړه شوې وه. دې ډارېده اوس چې باچا به ما نه پوښتنه کوي، سبا چې ورشم نو باچا به راته وایي چې آس دې څه کو، په یوه شپه کې دې آس چې کم دی مړه ویرېده. لاره کې سوچ کو چې کله باچا ته ورغی، باچا ته پوښتنه کوي انوري وایي آس دې څنګه دی، او جواب یې ښکلی ورکړی و، اگر چې کار ته وران شوی نو جواب یې ورکړ، شعر کې جواب ورکړو وایي اسب شاهی به انوری بخشید، باد سرسر به گردنش نرسید، آن چنان تیز بود در رفتار که شباشب به عاقبت یا به آخرت برسید. وی باچا سلامت داسې انوری ته دی تیز از دی ورو چې هغه سرسر بادم ورپسې نشو رسېدی. دومره تیز از دی ما راکړی و چې دومره تیز رفتاره وه چې یو شپه کې آخرت ته ځان ور ورسو، دومره منډه یې وواله یو شپه کې ځان آخرت ته ورسو. که شباشب به عاقبت یا به آخرت برسید، په یو شپه کې آخرت ته ځان ورسو. باچا پوه شو د دې شعر نه چې دا خو اس په ځای ته رسولی. ویلې خیر چونکې جواب یې شعر کې ورکو چې دومره تیز اس دې راکړی و چې یوه شپه کې آخرت ته ځان ورسو. ویلې خفه کېږه ما زه بل اس به دله واخلم. نو مقصد دا و چې باچا لوی باچا هغه چاته تحفه ورکوي باچا ته، نو دا تحفه هم د باچا. نو الله تبارک وتعالی د باچاهانو باچا دی، مالک الملوک. پیغمبر علیہ السلام عزتونو والا پیغمبر، کتاب انزلناه الیک، نو دا تحفه قرآن کریم هم عظمت والا هم. استاسی ویل هر تعریف کی لابودی وی سنا جنس او فصل یا تعریف کی جامعیت او مانعیت ضروری وی. ګوره کتابون چې ویلې دا په منزله د جنس شو. کتاب اطلاق په تورات هم کیږي، په انجیل هم کیږي، په زبور هم کیږي، په صحیفو کیږي، آسمانی کتابونو باندې هم کیږي، دنیوي کتابونو باندې اطلاق کیږي. کتاب ہو دینی کتاب باندې کیږي، غیر دینی کتاب باندې اطلاق کیږي. کتابون دا په منزله د جنس شو. انزلناه چې مونږ را لېږلی دی دا کتاب دا قرآن کریم، دا انزلناه فصل اول، دا څه شو فصل اول. دې سره احتراز راغی هغه کتب غیر سماوی او نه چې آسمانی کتابونه نه دي، لکه دنیوي کتابونه دي. انزلناه الیکا دا فصل ثانی شو، الیکا فصل ثانی. په دې سره آسمانی کتابونه هم خارج شول، تورات انجیل زبور، ځکه هغه الیکا نه دي، دا فصل ثانی. نو تعریف جامع معنی شو کتابون جنس، انزلناه فصل اول الیکا فصل ثانی. مبارکن مانا ډیرو فیدو والا کتاب دی، ډیر خیر برکت ورکونکے، خیر او برکت ورکونکے کتاب دی. خو متعلق نه دی ذکر چې چاله خیر او برکت ورکوي، نو بنا بر عموم پر خودل شوی دی. مبارکن معلموه، مبارکن متعلموه، مبارکن قارئوه، مبارکن حافظوه، مبارکن عاملوه، مبارکن سامعوه، مبارکن خادموه، مبارکن نافذوه. بنا بر عموم متعلق پر خیر و برکت والا دے خودن کے، خیر و برکت والا دے زدہ کون کے، خیر و برکت والا دے لستن کے، خیر و برکت والا دے حفظ کون کے، خیر و برکت والا دے عمل کون کے، خیر و برکت والا دے اوریدن کے،
خیر و برکت والا دے خدمت کا ان کے خیر و برکت والا دے قانون کی راوست ان کے لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب لیدبروا او لیتذکر کہ لام دا عاقبت دا پارا دے لام دا صدا پارا دے عاقبت دا با تفسیرونو کے دیر رازی کتابونو کے اللام للعاقبہ لام دا عاقبت دا پارا دے سمانا لکا چی دی بیت کی راغلے دی لدو للموت وابنو للخرابی لدو للموت وابنو للخرابی اشیر یاد کئی تفسیر کم بے رازی ضرورت دے خبر زیاد رازی دا شیر دا علی رضی اللہ عنہ دے قلیل عمرنا فی دار دنیا ومرجعنا الى بیت التراب قلیل عمرنا لک عمر زمون فی دار دنیا پا کور دا دنیا کے زمون عمر ڈیر لگ دے قلیل عمرنا فی دار دنیا و کور دا دنیا کے لگ عمر ومرجعنا الى بیت التراب واپسی زمون الى بیت التراب اگا کور دا خاوری تا دے خاورین کور تا زمون دا ٹولو ورتلل قلیل عمرنا فی دار دنیا ومرجعنا الى بیت التراب له ملک ینادی کل یوم لدول الموت وابنو للخراب له ملک دے ازمک دفارا دے قبر دفارا له ملکون دے دا پرختا دا ینادی غگ کئی کل یوم ہر ورز دا پرختا غگ کئی لدو للموت وابنو للخرابی لدو زیگول کوئی للموت انجام با مرگوی وابنو آبادگانے کوئی للخرابی انجام بسوی نڑی دلوی ختمی دل بوی خبرہ لدو للموت لدو دیکھے دے انجام بے مرگوی للموت او للخرابی کی لدو زیگول کوئی و انجام بے مرگوی وابنو آبادگانے کوئی انجام بے للخرابی دیکھ اللہ میں عاقبت ہوئی کا شعر یاد کے پیاد ورپسی بیت دے الا یا ساکن القصر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب الا یا ساکن القصر المعلا الا خبردار یا ساکن القصر اے وسیدون کے دا مانا یو دا بنگلے الا یا ساکن القصر المعلا اگر لوڑ اچت مانا ستدفن عن قریب فی التراب ستدفن زرد چخخ بکڑے شیط عن قریب نزدی فی الترابی پخاورا کے سوک بزدکی دا شعر دیوان علی رضی اللہ عنہ ونمانے دا علی سے دا حکمت اشعار دیوان علی رضی اللہ عنہ دیوان علی سے دا چکم کتاب دا دیر مختلف نسخے پینزش پک قسم نسخی دی خواہ بعض نسخوں کی شیعگانوں پر کی اخبر شیرون ننائیسی دی اغزن صحابہ اکرام مبارکی دا سی خبری دی چی غیر مناسب خبری دی مونگ حتی الوسا کوشش کرے اگا دا شیعگانوں خطرناک شیرون مونگ لری کری دی او بیا پختو ترجمہ دا علی سے دیوان چی دی اگا مونگ ترجمہ کرے پختو کی چاپ شوے دی دیوان علی سے پختو ترجمہ مونگ لکلے او چې کوم هغه خطرناک شیرونه شیعاګانو پکې نه نایسي هغه لري کړي نو آئی کی یو شعر داو دا شعر په یاد بہر صورت فدی آیات کریمہ کی دبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب لیدبروا آیاتی لام دا عاقبت دا پارا دے گورا لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب اول کی اشارہ دا لیدبروا آیاتی کی اشارہ دا کمالات علمیہ تا کمالات علمیہ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ اشارہ دا کمالات عملیتا دے نقطہ بانزان پوئی یو کمالات علمیہ دی
بل کمالات عملیه دي. نو لیدبروا آیاته کې اشاره دا کمالات علمیه، ځکه تدبر فی القرآن دا لوی اوچت عمل له، دا مجتهدین علماء کرام وظیفه ده. ولیتذکر اولو الالباب، او عمل دې کې اشاره ده کمالات عملیه. نو دا ذکر ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. نو دا په دغه لحاظ سره تذکر لحاظ سره آسان دی قرآن، تدبر لحاظ سره قرآن کریم بیا هغه ګران دی، مشکل عمل دی. دا د سورة صاد 9 نمبر آیات، کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. دا شاه منصور بابا جی رحمه الله دا د قرآن کریم تعریف کی دغه آیات ذکر کوم، دغه تشریح کو. ها تاسو ما قاعده ذکر کړه چې د الحمد نواله تر والناس پورې تتبع تلاشو کا کم قرآن کریم تر آیاتونه قرآن بارک راغلی سمون مخکې ذکر کړل، او دغه شان ترغیب ال القرآن صدق او صداقت دا ټول د کریم تعریف کې دي. دیتا تعریف تفسیری مونږ وایو، نوم دا تعریف تفسیری. دویم هغه تعریف اصولی درجه کې تعریف چې کم دی مونږ وایو اصولی درجه کې تعریف اصولی چې کم اصول فقه علماء کرام هغه تعریفونه ذکر کړي دي. د اصول الشاشین والا تر حسامی او برا اصول فقه کتابونو تاسو دا تعریف ویل دي. والکتاب المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة. تاسو دا تعریف والکتاب المنزل داغه کتاب دې چرا لګلې شوی دی. الکتاب المنزل، المنزل یا المنزل یو ځل را لګل شوی یا لګ لګ را لګل علی الرسول په نبی کریم صلی الله علیه وسلم. المکتوب فی المصاحف چې لیکل شوی دی فی المصاحف په مصحفونو کې لیکل شوی. المنقول عنه چې نقل کړی شوی دی عنه نبی نقلا متواترا په نقل تواتر سره. نقل تواتر دی ته وای چې توافق په کذب سوی محال نشي کېده. بلا شبهاتن بغیر د کم شک او شبهه. نو هر تعریف کې لابودی وسنه جنس او فصل یا جامعیت او مانعیت. هو الکتاب چویل دا جنس شو. المنزل چویل احتراز راغی د چانه دنیوي کتابونو، یعنی چې اسمان د خوانه نه را لګل شوی. دا فصل اول شو المنزل فصل اول. علی الرسول دا فصل ثانی شو. احتراز راغی د چانه د تورات انجیل او زبور او صحیفو زنی. المکتوب فی المصاحف دا فصل ثالث شو. احتراز راغی د چانه هغه د قرآن کریم هغه برخنه چې منسوخ التلاوت دی. څه شي دی؟ منسوخ التلاوت، چې تلاوت منسوخ شوی دی ځکه هغه مکتوب نه دی په مصاحفو کې. سو فصل شل. المنزل فصل اول. المکتوب فی المصاحف فصل ثانی شو. المنقول عنه نقلا متواترا دا فصل شو. دې سره اعتراض راغی د خبر واحد نه. بلا شبهاتن بغیر د شک او شبهه نه. دا تاکید د پاره د خبره دغه نقلا متواتر د فصل ثالث شو. عام اصول فقه والا دا تعریف ذکر کړی دی. هو الکتاب المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهاتن. چا دغه تعریف لګ دې ته ورته الفاظو کې ذکر کړی دی چې الکلام المعجز المنزل
على النبي صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر بلا شبهة یا المتعبد بتلاوته. مناهل العرفان کے اصولیانو تعریف دا ذکر کردے دام اولی کئی الکلام المعجزو قرآنی کریم چی دے داغ کلام دے المعجزو اعجاز والا عاجز کا ان کے مخلوق لرا المنزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم چرالی گلے شوے دے پا نبی علیہ السلام المکتوب فی المصاحف چلک لشے پا صحیفوں کی المنقول بالتواتر چھ نقل شوے دے پا طریقہ دا تواتر المتعبد بتلاوته چھ عبادت کولشی پا تلاوت دا قرآن دے المتعنر قیودات و وضاحت سرگن شوے دے المتعبد بتلاوته کی اشارہ احتراز راگے دا حدیث قدسی زنے حدیث قدسی چھ دے اگر چاہ دا اللہ دا طرف دے وہ آگا ہو مانزکی نلوستل کی گی مانزکی دا احادیثو ولو کا احادیث قدسیوی دا غی پا مانزکی لوستل نکی گی کہ یو سڑے مانزکی احادیث ہوئی یا احادیث قدسیہ پا مانزکی تلاوت پا زیوئی دا موزی نکی گی. تاس اصول فقہ کتابونو کیویلی دی چه وحی دو دولا دا وحی مطلو غیر مطلو مطلو نا مراد مطلو فی الصلاة چه مانزکی لوستن کی گی غیر مطلو اگر احادیث دی چه اگر مانزکی لوستن نکی گی. دا معنی اصطلاحی یا تعریفی تفسیری یا تعریفی اصولی دا قرآن کریم. دو خبری نور یو موضوع بالغرض موضوع دا قرآن او غرض دا قرآن. موضوع دا قرآن کریم سشے دی موضوع دا قرآن کریم بارکے یو قول دادے دا قرآن کریم موضوع بیان اصول الدین الثلاثہ بیان دا اصول دا دینو دے دری اصول دی. قرآن کریم موضوع بزدق اصول ثلاثہ دی کم التوحید والرسالہ والآخرہ چی یو توحید دے دا اللہ تعالی یووالے بل رسالت دے دا پیغمبرانو علیہم السلام و پیغمبری منل او بل الآخرت دے مرگ نروسلو. بس قرآن کے ٹول قرآن کریم چو گورے کنا دے دریو خبرنا بلا خبر نشی کے دے دے ٹولو خبر بم دے دریو تراجی کی گی. یو بسوی توحید دا اللہ تعالی یووالے بل رسالت دا پیغمبرانو علیہم السلام و پیغمبری منل او بل دریم سبوی آخرت مرگ نروس جواندون منل. یو خبر دویم قول دادے چھے قرآن کریم موضوع اصلی توحید دے دیتا توحید تا اصل الاصول وئی اصل الاصول. مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ شرح فقہ اکبر کی دو قرآن کریم پا حق لتفصیل کئی تفصیل نرستا فرمائی فالقرآن کلہ فی التوحید فالقرآن کلہ فی التوحید قرآن کریم ٹول پا توحید بارکے دے فالقرآن کلہ فی التوحید فالقرآن کلہ فی التوحید. دغشان دا شرح فقہ اکبر کی حافظ ابن قیم فمدارج السالکین کتاب کی ہوئی فالقرآن کلہ فی التوحید توحید بارہ کے تفصیل پاکل مقام راضی انشاءاللہ. سو قول شل دعا دریم قول دادے موضوع دو قرآن کریم چی تکمیل الانسان
د انسان کمال درجه ته رسیدل. تکمیل الانسان، انسان ځان کمال ته ورسوي. بل قول دا دی موضوع د قرآن الانسان من حیث السعادة والشقاوة، نیکبختیا او بدبختیا. لکه اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اول لومبنی صورت لومبنی آیتونو کی دې خبره ته اشاره ده چې انسان رب وپیژني، ځان وپیژني. معرفت النفس او معرفت الرب دا د لومبنی صورت یا لومبنی آیتونو کې راغلي. ځکه موضوع هم مخکې وی لکه کافیه کې الکلمۃ والکلام د هر سنه چې کم دې مخکې د دې موضوع طرف ته اشاره ده. الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد بیروس الکلام ما تضمن کلمتين. اول کده نو اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. د دې مقصد دا دی چې انسان بس ځان او پیژني او خپل رب او پیژني. دا د قرآن موضوع ده. درېمه خبره چې دا غرض دی. غرض د قرآن کریم بلکې اغراض د قرآن کریم په قرآن کریم کې ذکر دي. ګوره دا څومره آیتونه چې مونږ ولوستل مخکې هدن للمتقین هدایت شو، تدبر او تذکر او شفا او رحمت او وعظ او بشارت او نظارت او دا څومره آیتونه د قرآن کریم عظمت او هغه چې ذکر دي صدق او صداقت، بس دا د قرآن کریم اغراض دي. الحمد نواخله تر والناس پوری تتبع او تلاش وکا د قرآن کریم او د قرآن کریم کم اوصاف او ترغیبات او صدق او صداقت چې ذکر دي دا د قرآن کریم اغراض کې دي. دا یو قول. دویم قول دا دی د قرآن کریم غرض څه شی دی؟ تذکرۃ عهد المیثاق. الستو بربکم، الله فرمایلیو نو ټول انسانانو جواب کړو بلا ولن یا الله تعالی ته زمون ربی. نو قرآن کریم دا غرض دی چې تا ته دغه وعده در یادی وخت په وخت. تذکرۃ عهد المیثاق. بل قول دا دی چې د قرآن کریم غرض چې دی حصول د دار آخرت دی. داسی زندگی الصحت بلا مرض، چې داسی زندگی ته حاصل کې چې صحت وی مرض ور سره نیوي. یو ووجود بلا نائم، شتواله وی نشواله نه. وشباب بلا حرم، ځواني وی او بوډاواله نیوي. وسرور بلا حزن، او خوشحالی او غم ور سره نیوي. دا کم ځای کې کیږي چې صحت وی او څه قسم مرض نیوي. یو شتواله وی او نشواله نیوي. دوا هغه ځواني وی او بوډاواله نیوي. درې او خوشحالی وی او غم نیوي. څلور نو دا زندگی دا په جنت کې کیږي، یعنی د جنت حاصلول. خو تاسو ما د قاعده په شکل ویلې لکه دا هدایت او نظارت او بشارت او رحمت او موعظه او شفا وغیرہ وغیرہ چې کوم آیتونه مونږه مخکې با حواله ولوستل دا تمام اغراض د قرآن کریم کې دي. او غرض الاغراض څه دي؟ غرض الاغراض السعادت فی الدارین. السعادت فی الدارین، هغه په دواړو جهانونو کې سعادت او نیکبختیا. هم په دنیا کې نیکبختی حاصله کی او هم په آخرت کې نیکبختی حاصله کی. دیتا غرض الاغراض ویل شي. تمام غرضونو غرض همدا دی.